ګرانه زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو په دې جلسه کې موږ میټریکس لولو، د میټریکس ستون او سطر لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ میټریکس ده. ګرانه زده کوونکو میټریکس لومړی تعریف ته راځو چې خپله میټریکس څه شی ده، بعد له هغې نه مثالونو ته راځو. ګرانه زده کوونکو هر کله چې دوه عدد یا شیانو یو ډله په مستطیله جدول کې د کرښو او د ستونو په شکل ایښودل شوي دي، دې ته میټریکس ویل کېږي. هر عدد میټریکس عنصر په نوم باندې یادېږي. لوی تورې لکه ABC د میټریکس ښودلو لپاره کارول کېږي او د میټریکس عناصر د ښودلو لپاره کوچنۍ تورې کارول کېږي. لکه څرنګه ګرانه زده کوونکو ښځیر شي، لکه A وګورئ یو په غټ شکل باندې ولیکل شو. لکه یو میټریکس مونږ لرو، زمونږ A میټریکس دا مساوي کېږي AB CD. ښځیر شي ګرانه زده کوونکو خپله میټریکس ده مونږ په لوی A باندې وښودله، د هغې عناصر په کوچنۍ A باندې مونږ وښودله. که چیرې میټریکس د کرښیزونو شمېر A د M سره مساوي وي او د ستونو شمېر یې له M سره مساوي وي، نو مونږ وایو چې A د ترتیب میټریکس دی او لولو چې M په N او مونږ په دې شکل باندې لیکو چې M په N باندې. یعنې څرنګه ګرانه زده کوونکو ښځیر شي، لکه مونږ دغه میټریکس A سده مساوي کېږي A B C D. یعنې څو سطر لري؟ دوه. څو ستونه لري؟ دوه لیکو چې دوه پر دوه. یعنې M په N باندې په دې مثال چې دوه پر دوه باندې، یعنې دلته چې دي ستون هم دوه دي او سطر هم دوه دي، دغې ته ستون وایي. او M سدان دې ته سطر وایي. یعنې څنګه ګرانه زده کوونکو ښځیر شي، مونږ څو سطر لرو؟ مونږ په حساب کې هم سطر او ستون ولوستله. دغه دوه دي دا سطر دی او په دې شکل باندې چې دغه دوه دي دا ستون دی. یعنې سطر او ستون M سده خپله سطر ده، M سده ستون ده. اوس راځو ګرانه زده کوونکو بېلګې ته تاسو ښځیر شي، لکه مونږ A میټریکس ده A میټریکس دوه پر درې دي. یعنې که چیرې مونږ ته د میټریکس سطر او ستون مخکې د دې نه چې ولیکو معلوم و، کولی شو چې A سره هم ولیکو. لکه دلته ما A سره لیکلی چې دوه سطر لري او درې ستونه لري. اوس ښځیر شي مونږ میټریکس باسو، داسې میټریکس باسو چې دوه سطر ولري او درې ستونه ولري، لکه دوه درې څلور. دا زمونږ یو سطر شو. دوهمه سطر ته راځو، یو پنځه شپږ. دا مونږ دوهمه سطر شو. ښځیر شي یو سطر دوهمه سطر او ستون څو دي؟ درې دي. یعنې یو ستون دوهمه ستون درېیمه ستون. دا ستون شو او سطر سیدي دغه یو سطر ده او دا هم دوهمه سطر ده. نو دا مونږ په دې شکل باندې لیکلی شو چې دوه پر درې باندې. یو حالت. بل حالت ښځیر شي ګرانه زده کوونکو د دې په خلاف مونږ لرو چې د A درې پر دوه باندې مساوي ده. د دې میټریکس باسو ګرانه زده کوونکو دا مونږ سطر ولوستله. یعنې مونږ لرو چې دوه څلور یو سطر او بل سیدي همدارنګه لرو چې دوه پنځه دوهمه سطر او بل داسې لیکو چې درې شپږ یعنې درېیمه سطر. یعنې په دې ځای کې څو دانې سطر شو؟ درې دانې. یو دوه درې. درې سطر شو او ستون څو دانې شو؟ دوه ستون لرو. یو دغه ستون ده یو ستون او بله یې دا دوه ستون.
د دې په مخالف باندې یا د دوی په مقابل باندې لومړی تخزیر شي ګرانو زده کوونکو په حقیقت کې موږ دوه سطر لرو یو سطر دوه سطر ستون سیدي درې دانې دي یو دوه درې دي او په دې کې مخالف دغه دي موږ سطر سره درې دانې لرو یعنی یو سطر دوه سطر درې سطر او ستون څه ده دوه لرو دا یو ستون او بل دوهمه ستون ګرانو زده کوونکو د میټریکس د دغه شکل په ښودلو سره یو یعنی یادونه موږ کوو که چیرې اجازه راکړي چې یو کرښیزه او یو ستوني میټریکس وي نو بیا داسې لیکو چې موږ ای میټریکس ده مساوي ده په خپله دننه په میټریکس کې په دې شکل باندې لیکو چې یو پر یو چې د میټریکس ای دننه شمیر سره مساوي دي څه دا بالاخره یعنی مساوي کیږي چې ای میټریکس د ای یو پر یو ده یعنی سطر او ستون مساوي ده عددي تخزیر شي لکه زمونږ ای میټریکس ده مساوي ده دوه یعنی یو سطر لري یو ستون لري په دې شکل باندې موږ هم میټریکسونه لرو اوس راځو ګرانو زده کوونکو د دوه میټریکسونو تساوي یا مساوات ته یعنی څه معنا ګرانو زده کوونکو که دوه میټریکسونو مساوي وي لومړی دوی د ورته ترتیب څخه دي او دوهم دوی میټرونو عناصر یو له بل سره مساوي دي یعنی څرنګه بیلګه تصویر شي په لاندې میټریکس کې ای او بی ترلاسه کړي لکه موږ دوه مساوي میټریکس لرو چې موږ لومړی میټریکس ده ای دوه بی او درې دي دا میټریکس ده مساوي ده له دوهمه میټریکس زموږ څه ده څه منفي یو او دوه دي همدارنګه دوه او درې دي یعنی موږ دوه میټریکسونه لرو چې یو بل سره مساوي دي ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو د دوه میټریکسونو تساوي لومړی سطر ترازو ښه ځیر شي دا سیدي دوه ستون و دوه سطر لري دا هم سیدي دوه سطر او دوه ستون لري نو دویم اړخ ترازو دغه عنصر دوه سیدي دغه بل دوه عنصر سره مساوي دي بلخکه ترازو دا درې سیدي یعنی د دې میټریکس عنصر د بل سره چې دي مساوي دي نور چیرې څنګه موږ لیکو چې د ای قیمت څه شی ده یعنی ای صدا باید منفي یو سره مساوي شي ای صدا باید منفي یو سره مساوي شي بی صدا باید دو سره مساوي شي نور کله چې ای مساوي منفي یو ته شوله او بی هم مساوي دوه ته شوله نور مونږ ویلی شو چې مونږ دغه دوه میټریکس دي یو بل سره تساوي یا مساوات لري ځکه چې ستون او سطر مساوي ده او عناصر عینا عناصر ده دې ته مونږ د دوه میټریکسونو تساوي ویلی شو دا و ګرانو زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو مهربانه او بخښونکی الله ته سپارم خو وخت د خدای په امان